د ننګرهار والي رئیسانو ولسوالانو سره د یو شمېر چارو تعقیب په موخه ولیدل. د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د ولایت مقام په مقر کې د یو شمېر ادارو رئیسانو ولسوالانو سره په لیدنه کې د ګڼو موضوعاتو تعقیب په موخه ولیدل او دوی ته یې په اړونده برخو کې لازمې لارښوونې وکړې. ختیځ زون کې د پولیو یا ګوزن پر وړاندې 4 ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤلین وایي د دغه کمپاین په ترڅ کې به ننګرهار کې 9,50,000 او د ختیځ زون په کچه 1.4 میلیونه د 5 کالو کم عمره ماشومان واکسین شي. د چارو ادارې لوی ریاست له لوري جلال آباد ښار کې د امیر المؤمنین حفظه الله 19 او 20 ګڼه فرمانونو پیغامونه په بیلبورډونو ولګول شول. مسؤلین وایي پلان لري چې دا لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځوي چې موخه یې د امیر المؤمنین حفظه الله له فرامینو د خلکو عامه پوهاوی دی. ننګرهار کې د نیالګیو ویش پیل شو. د ننګرهار کرنې ریاست په قوریو کې د روزل شویو میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو بوټو ویش پیل شو چې د کرنې وزارت د کړنلارې له مخې به ادارو ولسي خلکو ته وویشل شي. د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د غلام حیدرخان میملي بڼ او فارم جدید نیالګیو له روزنځایونو څخه د لیدنې پر مهال مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د کړنلارې له مخې په شفاف ډول د نیالګیو ویش ترسره کړي. د ننګرهار سرود ولسوالۍ شیخ مصري او سیاسنګ سیمو اوسیدونکي د سړک پخېدو غوښتنه کوي. دوی وایي شیخ مصري ښارګوټي ته په غځېدلي سړک زرګونه کورنۍ تګ راتګ کوي چې د بارانونو پر مهال له ستونزو سره مخامخ وي. او ننګرهار کې 80 ځوانانو ته د کمپیوټر روزنه ورکړل شوه. جلال آباد ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د کلتور ښوونیز مرکز کې 80 ځوانانو ته د کمپیوټر اداري پروګرامونو په برخه کې روزنه ورکړل شوه او د یوې غونډې په ترڅ کې پرې بریالیکونه وویشل شول.